ملګرو 20s د ژوندۍ د ټولو امپورټنت پارت منل کیږي او دا ځکه ولې چې دا تاسو د ژوندۍ هغه پیجی کوم چې تاسو ژوندۍ جوړولې هم شي او ورانولې هم شي په دې اچ کې تاسو سره په ژوندۍ کې د سکولو لپاره د ټول نه زیات ټایم او انرژي کوم چې د وخت سره ورو د عمر او د ریسپانسیبিলিټي سیوا کې دوه سره کمیږي د دې لپاره کوم خلک چې خپل 20s په مزه غستو کې په چکرو لګولو کې په غلط عادتونو کې او د غلطو خلکو سره پوسیدو کې خپل ټایم او انرژي ویسټ کی هغه بیا چې په ژوندۍ کې مخکې لاړ شي نو افسوس کوي هغه بیا خپل 20s د ځای کولو نه وروسته سوچ کوي چې کاش ماته مینه چا دا خبرې کړې وې نو نن به ما یو خوشاله سټیسفاید او کامیاب ژوندۍ تیروله نو ملګرو چرته تاسو مخکې په ژوندۍ کې افسوس ونه کوي د دې لپاره موږ تاسو سره دا څلور خبرې شیر کولو والو د کوم پته چې تاسو ته خامخا پکار ده که تاسو ایج 20 یا تاسو وس 20 ته داخليږئ اسی مرګرو تاسو عمر څومره ده موږ ته په کمنټس کې خامخا وایي نمبر 4 ډونټ میک ټو مچ اٹیچمنٹ وذ پیپل د ایوریج پرسن ژوندۍ 60 یا 70 کال وي په دې کې د چا سره سمیاشت یو یا دوه کال تیرولو نه هغه خپل ګڼل او دا سوچ کول چې د الک یا جنې به زمونږ سره ټوله ژوندۍ وسیږي د دې سوچ کولو سره انسان خپل ژوندۍ په مشکل کې اچي ولې چې تاسو خپل ټایم په هغه خلکو باندې انویسټ کوئ کم چې تاسو کې د شي نن نو خو سبا خامخا پرې خو دی شي کم چې بیا مخکې په خپل ژوندۍ کې مصروف شي د کم نه چې تاسو د خپل ټایم او د خپل کار نقصان کوئ ملګرو په ژوندۍ کې د خلکو تل راتلل جاری څوک د چا د پاره نه ودرېږي په اخر کې هر یو شی د انسان مرګتیا پرېږدي تر دې پورې داغه جسم هم خو تاسو کار او تاسو نوم تاسو په ژوندۍ کې او د مرګ نه بعد هم یادول کیږي د دې لپاره د زیاتو خلکو سره د خپل ضرورت نه زیات ایموشن او اٹیچمنٹ پرېږدئ او د خپل قیمتي ټایم د تبا کولو په ځای خپل کار له په خپل ځان فوکس وکړئ ولې چې یو پیر کله تاسو په خپل ځان او په خپل ګول باندې فوکس وکړو او په ژوندۍ کې کامیاب شئ نو خلک به بیا تاسو سره په خپل اٹیچ کیږي اوس خدا صرف تاسو د لایف شروعات ده کم خلک چې تاسو ته وس ملاو شوی دي دا غو سره خپل فیوچر مې نه په ژوندۍ کې مخکوم نور ډیر خلک ملاويږي خدا عمر او ټایم او انرژي چې یو پیر لاړه نو دا بیا واپس نه راځي نو په دې عمر کې موستلی په خپل ځان باندې او په خپل کیریئر باندې فوکس وکړئ ولې که چېرته په ژوندۍ کې تاسو کامیاب یا کار نه وي نو تاسو سره څوک مرګتیا نه کوي او ټول خلک تاسو نه تلی شي او په آخر کې تاسو سره تاسو او تاسو سکار کوئ صرف دا پاتې کیږي نمبر 3 منیج یور منی ملګرو دا خو ډیر کامن میسټیک دی کم چې زیاتره خلک کوي خو ایکسپټ کوي نه کله چې خلک کالج ختم کوي او خپل 20s ته انټر شي نو دا هغه ټایم کله چې زیاتره خلکو ته خپل انکم یا سیلری ملاویدل شروع شي په کم کې چې خلک په خپل ارلی 20s کې پیسې ګټل خو شروع کی خو په خپل ځوانۍ کې د پیسو په وړاولو کې هغه لګوم نه ودرېږي هغه خو پیسې وګټي خو پته ورته نه لګي چې پیسې چرته لاړه د دې نه د بچ کېدو لپاره تاسو د دې ډېر پاورفل یعنی بیسیک منی مینجمنت فارمولا باندې خپل پیسې مینج کولای شئ د 20-30-50 رول هم ویل کیږي د دې رول مطابق تاسو چې څومره پیسې ګټئ تاسو د انکم 50% د خپل نیډز یعنی د ضرورتونو لپاره خرج کړئ په کم کې چې تاسو ټول ضرورتونه شامل دي لکه خوراک کا کرنٹ وغیرہ 30% پیسې بس تاسو د وانس لپاره یعنی تاسو د شوق لپاره هغه ټول شیزونه راځي د کم نه چې تاسو په خپل لایف کې انجوای کوئ لکه شاپینګ کول او د خپل مرګرو سره چکرې لګول او باقي 20% پیسې به تاسو په انویسټمنټ باندې کوم پیسې چې بس تاسو د فیوچر لپاره سیو کیږي دا یو ډیر بهترین پاورفل رول دی د کم نه چې هر چا ځان خبرول فکر دی نمبر 2 ټیک کیر اف یور سیلف د یو ریسرچ په مطابق د 18 نه واخله د 28 کالو پورې هغه ټایم په کم کې چې زمونږ صحت په پوره پیک باندې خو ډیر شي خلک د دې بیسټ پیج نه غلطه پیدا اوچتي په کم کې چې هغه د خپل صحت او د باډي خیال نه ساتي جنک فوډ خوري او په صداسي غلط عادتونو کې پریوزي د کم نه چې باغ ټایم خو غول ډیره مزور کوي خو هغه په فیوچر کې د خپل ځان لپاره منټل او فزیکل پرابلم جوړوي لیکن دا غ ټایم دی چې تاسو له بده کې د خپل صحت زیات خیال ساتل پکار دي تاسو له خپل سیلف کیر کول پکار دي په خپل ځان باندې انویسټ کول پکار دي ولې چې تاسو کله د چا سره میلاويږئ یا یو انټرویو لزی یا میټینګ لزی تاسو په پرسنالټي باندې په سیلف ګرومینګ باندې او په سیلف کیر باندې تاسو پست امپریشن یې د مخامخ والا کس په نظر کې خلن سبانی د ډیر خراب عادتونو د وجه خلک ډیپریشن او های سټرس په ډیلی لایف کې پیس کوي د کم نه چې هغه ته د سکین پرابلم د هیر تینینګ او د هیر پال پشان مسلې مخې ته راځي او د دې وجه نه هغه د وخت نه مهینه په کم عمر کې د خپل ایج نه زیات لوی ښکاری نمبر 1 الیمینیټ ټاکسیک پیپل ملګرو صداسي خلک یې کم چې تاسو د پیدې د پاره تاسو سره یې کم چې تاسو سره مینه کوي او تاسو د یو ښه ژوندۍ تیر کوي هغه دا خوښوي
خو د دې سره سره داسې خلک هم وي کم چې ستاسو سره خو صرف او صرف ستاسو د نقصان دپاره. داسې خلک د واینو په شان دي کم چې ستاسو زندگی د دننه نه ډټ کوي خو تاسو ته پته نه لګي. د کم سره چې تاسو یې هغه بس تاسو لاندې ښکاره کوي او په تاسو کې ټولې غلطیانې راوباسي او تاسو د خپل ځان بد ښکاره کوي. کم چې تاسو د کانفیډنس او د سیلف ریسپیکټ او د پوره لایف د بربادولو پاور ساتي. خو د یو برابر او د خوشحالي زندگی تیرولو دپاره تاسو له داسې خلک د خپل زندگی نه بار ته غورځول پکار دي. هغه که هر څه کیږي. ملګرو که د دې ویډیو نه تاسو لږه غونډه مې زده کړه کړې نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپل مرګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.